السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې خبري وي روغ جوړ وي د ژوند نه واخون او مزه اخلي. ملګرو حاضر یم د یوې نوې خوندور ویډیو سره. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د خپل ام اس ورډ کورس کمپلیټ کو، نو موږ باید نن ځو او د ام اس ایکسل آغاز وکړو، کوم چې ډیر ضروری او ډیر اهم دی. نو ټول نه پست به موږ راشو د هغه د ډیفینیشن په باره کې به خبره وکړو چې دا څه شی دی. نو دا یو سافټویر پروګرام دی کوم چې مایکروسافټ والا جوړ کړی دی او د سپریډ شیټ یوز پکې کیږي چې نمبرز او ډیټا پکې ارګنایز کړي د فارمولاس او د فنکشن په ذریعه سره. د دې یوزز څه دي؟ یوزز خو یې بلا شی دي، خو زه به درته یو 15 یوزز ووایم د دې، کوم چې ډیټا انټري راځي، ډیټا منیجمنټ راځي، اکاونټینګ راځي، فاینانشل انالیسز راځي او فاینانشل ماډلینګ راځي او داسې بلا شی نور هم دي. نو تاسو په خپل هم په ګوګل کې سرچ کولی شئ. د دې د اوورویو دپاره به موږ ځو د خپل سکرین طرف ته، خو د هغه نه مخکې زما ستاسو نه یو وړوکی ریکویسټ دی چې که تاسو چېرې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو تاسو ضرور زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د داسې فری کورسز دپاره، او که د فیسبوک پیج مو نوی لایک کړی نو هغه ورسره هم لایک کړئ. نو وداوټ ټایم ویسټ ځو د خپل سکرین طرف ته. کله چې تاسو د خپل پی سي یا لپټاپ سکرین ته راشئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس شو کیږي. تاسو به ام اس ایکسل څنګه کولاوئ نو دا تاسو په 3 طریقو سره کولاولی شئ. ټول نه لومړۍ طریقه چې کومه ده چې تاسو سره کوم د لیفت سایډ کې دا د وینډو نشان راځي، نو په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. بیا دا تاسو داسې لاندې سکرول کړئ، مایکروسافټ آفیس ته راشئ، بیا دلته تاسو مایکروسافټ ایکسل باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دې ځای نه هم کولی شئ. دویمه طریقه چې کومه ده هغه زموږ سره تاسو په ماوس کې رایټ کلیک وکړئ. کله چې تاسو رایټ کلیک وکړئ بیا تاسو راشئ نیو ته. کله چې تاسو نیو ته راشئ نو بیا به تاسو راشئ او په مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو سره به داسې یو فایل کریټ شي. نو بیا دا تاسو کوم ځای ته وړل غواړئ هلته تاسو وړلی شئ. درېیمه چې کومه طریقه ده هغه ډیره ایزي او بهترینه طریقه ده. هغه څه ده؟ هغه دا ده چې تاسو به په خپل کیبورډ کې د وینډو کوم نشان دی په هغه به کلیک وکړئ او ورسره به آر کلیک کړئ. کله چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو به داسې یو رن باکس اوپن شي. د هغه نه پس به تاسو دلته ایکسل ولیکئ. کله چې تاسو ایکسل دلته ولیکئ او بیا اوکې کړئ نو ستاسو سره به اتوماتیکلی ایکسل اوپن شي. بیا چې کله تاسو خپل ایکسل اوپن کړئ نو ستاسو سره به بای ډیفالت داسې انټرفیس شو کیږي کوم کې چې ستاسو سره بعضو کې 3 شیټس اوپن وي، بعضو کې یو شیټ اوپن وي. بیا چې څنګه د ام اس ورډ مینیو هم سیم ټو سیم د ام اس ایکسل مینیو هم ده. دلته به تاسو ته آنډو ریډو والا کسټمایز کویک ایکشن ټول بار به تاسو ته په نظر راځي. بیا به دلته تاسو ته د سیو والا بټن په نظر راځي. بیا به دلته تاسو په فایل باندې کلیک وکړئ نو ستاسو سره به داسې انټرفیس شو کېږي کوم کې چې زموږ سره سیو دی، سیویز دی، اوپن دی او کلوز دی، کوم چې آلریډي موږ په ام اس ورډ کې کړي دي نو د دې تفصیل ته ضرورت نشته. بیا که موږ داسې لاندې راشو نو دلته به زموږ سره کم شیټ چې وي زموږ سره په ایکسل کې هغه به زموږ سره په نظر راځي. بیا دې سایډ ته به تاسو ته د کالم چې کوم دا بار دی دا به تاسو ته په نظر راځي، کوم نه چې تاسو لیفت رایټ ته دا بیولی شئ. بیا به دلته تاسو ته د پیج لیوټ
سیټینګز په نظر راځي، کوم کې چې تاسو نارمل پیج لیوټ وي یا دغه شان پیج بریک فری وي، نو تاسو کوم کې شو کول غواړئ نو هغه تاسو شو کولی شئ په هغه کې. تاسو کوم کې هم شو کول غواړئ نو هغه کې تاسو شو کولی شئ. بیا په رائټ سایډ باندې زموږ سره سکرول بار وي، د هغه نه بره چې تاسو کوم وګورئ نو دلته به زموږ سره فارمولا بار وي، کوم کې به چې زموږ سره فارمولاز په نظر راځي. کوم فارمولا چې موږ دلته انټر کو نو هغه به زموږ سره دلته شو کیږي چې دا کومه فارمولا دلته انټر شوې ده یا کومه فارمولا دلته استعمال شوې ده. په MS Excel کې زموږ سره یو ایڈوانټیج دا هم دی چې کوم کې زموږ سره بای ډیفالت نمبرینګ شوی وي او کالم روز وغیره دا زموږ سره بای ډیفالت موجود وي. که موږ په MS Word کې ګورو نو هلته زموږ سره دا موجود نه وي، کوم نمبرینګ دی یا کوم کالمز دي نو دا زموږ سره موجود نه وي. نو دا زموږ سره د MS Excel ایڈوانټیج دی چې د MS Word نه مختلف دي. نو دا و زموږ سره د MS Excel د انټروډکشن او د هغه د اوورویو په باره کې. نو انشاءالله تفصیل طرف ته به ځو په راروان ویډیوز کې. نو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره ضرور لایک کړئ، د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.